د اقتصاد له ډګره خبرې دا دي چې د کندهار چارواکو د سپین بولدک لاره له 2 ورځو راهیسې د مسافرو او سوداګریزو لاریو پر مخ تړلې. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر وایي دروازه له هغې وروسته وتړل شوه چې پاکستان افغان سوداګرو او ناروغانو له کرښې هغه اړه د تګ اجازه نه ورکوله. خو سوداګر وایي د سپین بولدک د لارې په تړل کېدو دوی ته زیان اوړي او حکومت باید چې ستونزه د خبرو له لارې پاکستاني لوري سره حل کړي. په داسې حال کې چې افغان او پاکستانی سوداګر د دواړو هیوادونو په بندرونو کې د زیاتو اسانتیاو غوښتونکي دي، خو له 2 ورځو راهیسې د کندهار ولایت د مقام له لوري د سپین بولدک او چمن لاره د مسافرو او له سوداګریزو توکو بار موټرو پر مخ تړل شوې ده. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له پاکستان سره یې څو وارې اړیکه نیولې ترڅو پر دې لاره د خلکو سوداګرو او ناروغ لرونکو ستونزې حل کړي، خو لا تر اوسه دغه ستونزې نه دي حل شوي. دا چې په سپین بولدک او چمن لار کې د خلکو سوداګرو او ناروغانو ستونزې ډېرې شوي او د اسلامي امارت له پرلپسې هڅو سره سره لا هم د پاکستان له لوري د دغو ستونزو د حلېدو په برخه کې څه کار نه دی شوی، نو له همدې امله له هیوادوالو، مسافرو، سوداګرو او ناروغ لرونکو په درنښت غواړو چې د دغو ستونزو تر حلېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. تر 10 لیټره باندې د پرون راهیسې 40 افغانۍ ګرانه شوې ده، 6 لیټره 80 افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. انار چې د دې خوا روان دي، میوې روانې دي، مثال اناردانې چې روانې دي، زیره او بادام او کشته او شکرپاره دغه د شان روانې په مکمل شان ته تاوان کوي. له دې سره سم په کندهار کې یو شمېر هټیوال وایي د دغې لارې له تړل کېدو وروسته په دغه ولایت کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي. اوسنی غټ مشکل چې دی موټران هم په بولدک کې ولاړ دي، د وچې میوې موټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو موټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چې د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي، کار بند سو ځکه چې میوه چې وش کېږي خو بیا 2 چنده تاوان دی. دغه سوداګر وایي دمګړۍ د بولدک او چمن لارې په دواړو خواو کې له سوداګریزو توکو بار سلګونه موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي او دوی خبرداری ورکوي که چیرې دغه لار ژر تر ژره خلاصه نسي نو سوداګر به ورسره سخت تاواني سي.